ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا در ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوان له هغو آزاد شو افغانانو سره وکتل چې په متحده عربي اماراتو کې بندیان و او نن خپل هیواد ته راستنه شول. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د یاد افغانانو پر ازادۍ خوشحالي څرګنده کړه او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دلته به د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه افغانانو چې له ډېر وخت راهیسې په متحده عربي اماراتو کې بندیان و له ملا عبدالغني برادر اخوان څخه مننه وکړه چې له پرلهپسې هڅو وروسته یې دوی راخوش شول او نن ورځ بیرته خپل کورنۍ ته ستنېږي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان له دغه اقدام څخه مننه کوي او دا له افغانانو سره د هغوی حسن نیت ګڼي. چیغه د حریات دې ستا په غېږه کې ابادوي کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرښندنه